بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمند مسلمانانو ورونو خويندو، امید لرم چې تاسو به روغ جوړ بئ او خوشحال بئ. زما د الله رب العزت نه دا دعا دا سوال دی چې تاسو چرته هم یی، الله رب العزت مو همیشه د پاره روغ جوړ خوشحال او آباد ساته. امین. عزتمندو، نن دی وی نوی او خاص وظیفه سره زستا سو مخ کې حاضر یم. نن درته محترم او د هفته د ورځې یو داسې طاقتور او اثر کوونکې وظیفه بیانوم چې فرشته به دستاسو د غیبونه مدد کوي. د الله جل شانه په فضل او کرم سره او د دې طاقتور او عظیم الشان وظیفه په برکت سره دستاسو حاجتونه چې ناممکن دي، الله جل شانه به دغه حاجات پوره کړي. دغه مقاصدو کې او دغه تمناګانو کې به الله جل شانه کامیابی تاسو ته عطا فرمایي کی. د غیبونه به فرشته دستاسو بندوبس کی. ډیر خلک دا وی چې یو داسې عمل راته وخایي، یو داسې وظیفه راته وخایي چې د غیبونه ورسره زمونږ حاجتونه پوره شي او زمونږ مقاصد پوره شي، مشکلات او پریشانی مو ختم شي او د غیبونه زمونږ د رزق بندوبس وکړي شي. نو د عظیم الشان وظیفه، د اثر کوونکې وظیفه چې د الله جل شانه د دوو اسماء مبارکه وظیفه ده، ډیر خاص رازونه او اثرناک رازونه د خاص وظیفه کې پټ پراته دي. لہذا ډیر په اهتمام سره د دې وظیفه تاسو ورد وکړئ. زما عزتمندو، د ویډیو شروع کېدو نه مخکې تاسو ټولو ناظرینو سامعینو په خدمت کې دا درخواست دی چې تاسو اسې هم ویډیو ګورئ. په اول ځل باندې مو زما د دې چینل وزټ کړی وي، دا چینل مو لا تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه وي، نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټلې والا نشان دی، دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ آل کړئ د دې لپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملاويږي. ځکه چې زما عزتمندو په دې چینل کې زه تاسو ته هر قسم مستند وظایف راوړم. هغه مستند وظایف چې ما ته خپل استادانو د هغې اجازت راکړې ده. د دې نه علاوه زما عزتمندو که چېرې د ستاسو تعویضونه پکار وي، ستاسو نقوش پکار وي، نو ما سره زما په واتساپ نمبر باندې تاسو رابطه کولی شئ. او زما محترم او زما د حوصله افزایی د پر ویډیو ضرور لایک کړئ او لاندې کمنټ کې تاسو ماشاءالله، سبحان الله، جزاک الله خپل الفاظ تاسو ولیکئ. دې سره به ما ته حوصله افزایی ملاویږي او نور ډېر خپل وظایف به تاسو ته په دې چینل کې راوړم. محترمو، که چېرې تاسو د عظیم الشان وظیفه کول غواړئ نو ویډیو اخره پورې وګورئ او سکپ کوئ ما. محترمو، که چېرې تاسو ته په ژوند کې یو داسې پریشانی راشي، یو داسې مشکل کې راګیر شي، یو داسې حاجت در تراپیښ شي چې هغه ناممکنه تاسو ته په نظر باندې راځي او د هغې د پوره کېدو څه انتظام نه وي، نو محترم او چرته هم په ژوند کې مایوسه نه شئ. مایوسه کېدل نه دي پکار، ځکه چې دا ګناه ده. همیشه په الله جل شانه باندې بروسه ساتل پکار دي. د الله جل شانه په ذات باندې کامل یقین ساتل پکار دي، ځکه چې الله جل شانه په د خپل بنده باندې ډیر زیات مهربان دی. الله جل شانه د خپل بنده ته د مړی د رګ نه چې شیرګ ورته ویلی شي زیات نږدې دی. زما عزتمندو، مونږ ته د الله جل شانه په احکاماتو باندې عمل کول پکار دي او دا یاد ساتئ چې بنده ته کله هم څه حاجت راشي، څه پریشانی راشي، څه بیماری او تکلیف کې د مبتلا شي، او دا خبره یاد ساتئ چې بنده ته کله هم څه حاجت را پیښ شي، څه پریشانی ورته راشي، بیماری ورته راشي او په تکلیفونو کې مبتلا شي او د هغې حل دنیا سره وابسته کی او دنیاوي اسباب سره وابسته کی، نو دا خبره ده چې یو مسلمان بنده دی نو چې څومره اسباب دي دا به اختیار کی، هغه به کوي، په هغې باندې عمل هم کوي، خدا به نه کوي چې د هغې پوره حل په اسبابو کې ولټئ. ځکه چې مسبب الاسباب ذات دا د کریم ذات دی، د الله جل شانه ذات دی. لہذا ته به نقل و حرکت کې کوشش به هم کې، لیکن نتیجه بروسه کامل یقین به په الله جل شانه باندې ساتي. ځکه چې یو انسان بیمار شي نو علاج کول سنت طریقه ده، دی به ډاکټر له هم ځي، حکیم له به هم ځي او دوایی به هم خوري.
نو دی به دا دوی هم استعمالی او ورسره به پرهیز هم کوي خو د به یقین دا وي چې الله جل شانه به ماته شفا راکوي او دا دوی به د شفا ذریعہ دا الله جل شانه ګرځوي د به یقین دا وي چې د شفا ورکول والا دا د الله جل شانه ذات دی نه ډاکټر دی نه دوی ده دا زه چې پرهیز کوم دا زه چې دوی خورم دا صرف د شفا د لپاره یو ذریعہ ده لہذا زما محترم او دا احتیاطی تدابیر دی او سنت طریقه ده لیکن چې دستا د زړه د عقیده مضبوطه وي چې کریم رب د شفا ورکول والا ذات ته الله جل شانه د حاجتونو پورا کول والا ذات ته مشکلات او پریشانو ختمول والا او داغه د حل کول والا دا د الله جل شانه ذات ده دا دنیاوی کوششونه وغیرہ دا به انسان کوي لیکن رب ذل جلال تب مونږ او تاسو متوجي کیږو کومنګ الله جل شانه ته نه متوجي کیږو او بیا مونږ عبادتونه کو نو بیا محترم او زمونږ بس عبادت وي الله دې مونږ ته معافي وکړي کومنګ عبادت کو نو پابندۍ سره نه کو لکه زما محترم منځ مثال مونږ واخلو چې یو فرض عبادت ته نو مونږ زما محترم موس په داسې طریقه باندې کو چې د دین ځان خلاصو او ځان ته بیغمه کو بس یو قسم لا زر موس کو نو ورکه خوان رنگ وي نو ورکه خشوع وضو وي په عجزه سره انسان موس نکړي شي نو ته سوچو کا چې یو سړی دی موس هم کوي تلاوت هم کوي خو صحیح طریقې سره دا عبادت نه کوي او پورا توجه دیان سره په قلار باندې د عبادت نکړي شي نو بیا د دې نه پس د دعاګانې غواړي ذکر اسکار کوي وظایف کوي نو په د باندې الله جل شانو څنګه خپل رحم او فضل او کرم وکي زکه چې د عبادت نه ځان خلاصي لہذا داسې زما عزتمندو ندي کول پکار مونږ ته پکار دي چې مونږه صحیح طریقې سره ادا کوو او د قران پاک تلاوت کوو او دغه شان زما عزتمندو د دین علاوه مونږ ته پکار دي چې د هر قسمه ګناهونو نه ځان ساتو مونږه کو ګناهونو کې لت پتیو او دغه ګناهونو سره مونږه د الله جل شانه دعاګانې غواړو وظایف کو او مونږه توبه نو باسو نو بیا به مونږه وظایف کو عمل بکو دعاګانې بغواړو خو هغه به قبليږي نو زمونږه وظایف په کار نه کوي نو بیا مونږه وایو چې یاره زما وظیفه نه قبليږي کار نه کوي مونږه وظیفه وکړه خو حاجتونه مو پورا نشول نو زما محترم او دا قسمه پریشانی په انسان باندې راځي الله جل شانه ته مونږ ته صحیح طور باندې د عبادتونو توفیق را نصیب کی آمین لہذا زما محترم دا وظیفه تاسو د خپل ناممکنه حاجتونو د پاره هم کولای شي یا تاسو هغه مقاصد چې هغه نه پوره کیږي تاسو غواړئ چې مونږه الله رب العزت په خپل مقصد کې کامیاب کړي د رښتې د پاره هم تاسو دا وظیفه کولای شي رښتا مونږ کېږي پاره کې بندش وي رکاوټ وي یا کاروبار او روزګار سم مسلې وي لہذا زما محترم او تاسو د دې هر قسمه مسایلو د پاره تاسو دا وظیفه کولای شي طریقه کار او ترتیب او تاسو ته بیان زما محترم او دا وظیفه به تاسو د هفته پر ځبان یا د خالی پر ځبان دی تاسو کوي او کچره د هفته پر ځبان تاسو ته مکمل او نشو ټایم درته ملو نشو په عام ورځو کې هم تاسو دا وظیفه کولی شئ خو زما عزتمندو دا خبره یا ساتي چې د خالی پر ځبان د هفته پر ځبان د ماسپخین په ټایم کې به تاسو دا وظیفه کوي یعنی د یوې بجې نواله تر 3 بجو پورې د دې ټایم دی نو زما عزتمندو د وظیفې طریقه دا ده چې تاسو به یو سیټ لکې نه یو چا سره به خبرې نه کوي دا ټول نه مخکې 100 مرتبه سل پیری به تاسو درود شریف وایي چې کوم درود شریف تاسو ویلې شي تاسو ته آسان وي مختصر وي هغه تاسو ویلې شي د دین پس د الله رب العزت د دوه نمونه دي یو د الله رب العزت ذاتی نوم دی او دویم د الله رب العزت صفتی نوم دی نو د الله رب العزت د دوه نمونه دا به تاسو 100 مرتبه سل پیری به تاسو د دې ورته وظیفه وکي یا الله یا وهاب یا الله یا وهاب او زما عزتمند د دین پس بیا تاسو سل پیری
100 مرتبه تاسو درود شریف وای. زما محترم یا الله یا وهاب وصل پیری ویل دي خو په دې باندې دومره ټایم نه لګي زر ویل شي د غړې په حساب سره صرف 10 منټ او په دې باندې لګي. د دې نه پس په زما عزتمندو د دعا د پر لاس پورته کوي انتهایی توجه سره عاجزه سره ګړګړه سره د الله رب العزت نه دعاګانې وغواړي. ان شاء الله تعالی تاسو په خپل ژوندۍ کې د دې انقلاب وینه چې الله رب العزت په دې سره تاسو ژوندۍ بدل کړي. زما محترم امید لرم چې دا ویډیو دا وظیفه ډیره زیاته خوښی وي. که ویډیو مو خوښی وي ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ. ملاوي غم به تاسو سره په بل ویډیو کې بل وظیفه سره تر هغه وخت پورې ماته اجازه راکړئ. دلوي الله پامان.